پرون چې په افغانستان کې جنگ کېدلو منبرونو باندې باندې جهاد بیانونه کېدل، پنجاب کې به ټریننګ سنټر د خلکو لپاره کلاوي وهي. نن چې د افغانستان سره معمولي مسله راغله، په پنجاب کې مولایانو په جوماتونو کې اعلانات وکړو چې افغانانو سره هر قسم راشي درشبن کورونه که چا ورکړل جیل ته به اچولي کېږي. مولایانو دا بیانات وکړل. مولي صاحب ته خو په کار راغی چې د دین خبره وکړې، ته داسې ووایې چې دې مظلومانو سره ظلم مه کوئ. پرون یو پروګرام له تللی و مغیز نه رالم، دې ازاخیلو باندې را تېرېدلم. یا 10 ورځو دا مهاجرین غریبانان دا په دې ګاډو کې بند پاتې دي، په هغه ځای کې روډ په غاړه باندې ځان ته معمولي غوندې څادرونه لګولي وو. په دې کې زنانه یي، په دې کې ماشومان یي. قسم دی ورته ومې جړل. ولې دا انسانان نه دي؟ ای مسلمانانو، موږ به د یو ملک بدله د دغې مظلومانو نه اخلو، موږ به د هغه خلکو نه اخلو چې هغه ټول عمر خپله زندګي په خپل غربت او فقیرۍ او مسکینۍ کې تېره کړې ده، چې هغه د خپل ملک نه 40 کاله جدا شوی دی او نن